والله به ورله ډېر ښایسته اجر ورکړي چې کله بنده الله له قرض ورکړي. چې کله دا آیات مبارکه را نازل شو چې په تاسو کې څوک دی هغه کس چې الله له قرض ورکړي نو الله به ورله دوچن ورکړي. عبدالله ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی یو صحابی دے ابو الدحداح نومے دے ابو الدحداح رضی اللہ تعالی عنہ راغ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم توئی اللہ زمونگ نا قرض غواڑی اللہ زمونگ نا قرض غواڑی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ورطو فرمائل وی اللہ تا دا قرض حاجت نشت دے. اللہ خو بے پروازات تے اللہ تا دا قرض حاجت نشت دے خو اللہ وی چی دی زما پنم ورکی نزب ورلا پا بدلک جنت ورکم. دا اللہ مونگ دا پاروی چی دی زما پنم ورکی نزب ورتا جنت ورکم. ویخا اللہ دی سوائی وی آو وی دا اللہ حبیب تا تا علم دے چی زد دو باغون مالکم زما پا ملکیت کی دو باغون دی. دا اللہ حبیب ما دوارا دا اللہ پلار کے خرچ کر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ورطا فرمائی ندی سی بنکے دا یو باغ با دا اللہ پلار کے خرچ کیو دا یو با دا خپلو بچو دا نفقی دا پارا باقی پری دا با پخپل اہل و عیال خرچ کے و دا یو با صدقہ کی. اغوی ٹک دا دا اللہ حبیبا وی کم باغ چی مشتمل دے پا شپک سو کجورو باندے شپک سو ڈکی پکی ولاڑو دا کجورو دا اللہ حبیبا اقا شپک سو ڈکو والا باغ چی شپک سو کجوری پکی ولاڑی دے غمی ورک چکور تراغ نخپلی بی بی توائی وی ما اغا باغ ورکو چی کم کے شپک سو کجوری ولاڑی وی بی بی ورتوائی مبارک شا دیر اخکولی سودا دے وکڑن دیر اخکولی سودا دا خو زمونگ دا اخیرت سودا دا. وی صحابی چراغی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل چی ابو الدحداح رضی اللہ تعالیٰ عنہ لرب العالمین پا جنت کے دیری میوداری مونی ورکڑلے او دیر پاخ پاخ محلون ورلا اللہ ورکڑ دیر میوداری ونی اللہ ورکڑلے او پاخ پاخ محلون ورلا اللہ ابو الدحداح رضی اللہ تعالی عنہ لپا جنت کے ورکڑل دو دنیا کے ورکڑل اللہ تبارک و تعالی بدل پا جنت کے ورکڑل تو دو دنیا باغ ورکینو اللہ بطال پا جنت کے باغ ورکڑل. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی داو مرزاکم بالصدقہ دخپلو مرزیانو علاج اکی پا صدقی سر دخپلو مرزیانو علاج اکی پا صدقی سر. علاج سنت تے دا سنت طریقہ دا مریض لبا علاج کے ڈاکٹری دوائی بکئی حکیمی دوائی بکئی خود دی سر صدقہ ورکوا اکثر مریض دا صدقی پا وجہ کی. نبی علیہ السلام فرمائی داو مرزاکم بالصدقہ دخپلو مریضانو علاج کوئی پا صدقی سر. امام بخاری رحمت اللہ علیہ لکلی دیوی عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ لیو کس راغے ورطوی چی حضرت دا اوو کالو نمی پدی زنگون کی زخم دے اوو کالے اشول او اغی زخم نوی نزی او اغی زخم نخکی گی اوو کالمی اشول. وی عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ ورطو فرمائل چی زمان رائی دادا چی تیو کوئی اوبا صد اوبو نو چی دا اغی کوئی نا اوبا شوروشی کنا نو اللہ بستا دا زنگون نا اوی نا ودرے چی دا اغی زنگون نا دا اغی چی تا کوئی اوبا سی او دا اغی نا اوبا چالوشی او خلقو تا نا پا شوروش نوی اللہ بستا دا زنگون نا دا اوی نا ودرے اوی دق شانتی اشول چی اغی کوئی وکنستو او دا اغین اوبا جارشوینو دلتا دا زنگون نوین ودری دل. داو مرزاکم بالصدقہ دخپلو مرزیانو علاج کوئی پا صدقی سر دخپلو مرزیانو علاج کوئی پا صدقی سر.
معمولی صدقه ورکوي لږ صدقه ورکوي خو په دې سره الله ډیر برکات او ډیر خیرونه را نازلي حدیث مبارک کې راځي چې کله سحر رڼا وخیږي نو دوه فرشتي اواز یو وی اللهم اعط منفقا خلفا یا الله دا څوک چې په مخلوق باندې خرچ کوي خلفن الله ته ول غوره بدله ورکړي دا اعلان هر ورځ فرشته کوي څوک چې په مخلوق خرچه کوي یا الله خلفن اعط منفقا خلفن الله دې خرچ کوون کې له غوره بدله ورکړي فرشته دعا کوي فرشته اعلان کوي وی اللهم اعط ممسکا تلفن یا الله چې څوک په مخلوق خرچ نه کوي داغه مال هلاک داغه مال هلاک کی فرشته وای یا الله چې څوک خرچه کوي یو فرشته وای یا الله غوره بدله ولا ورکه بل وای یا الله چې څوک مال نه خرچ کی الله دا مال ولا هلاک دا مال ورله هلاک نو داغه فرشته आवाज کی تاسو بلیدي اکثر بناسا په حادثه راشي او ټول مال به هلاک شي په یو ځای به جمع کړي په یو ځای ته حادثه راشي او ټول مال لاړ شي دا دې صدقه نه ورکړي دا دې په مخلوق نه لګي نو فرشته وي الله هلاک کی ولا د دې سیمال نه څه فائدہ چاغې نه مخلوق ته پیدا نه دا غي نه مخلوق ته پیدا نه حدیث مبارک کې راځي د قیامت په ورځ به صدقه د بنده سوري وي سوري قیامت کې به د هر سړي د سوري ضرورت هر سړی به خولو کی هر سړی یومئذ شأن یغنی د هر سړي به یو شان چې د بل نه به بې پروا کړي د بل څه فکر به یې نه د بچي فکر به نه د ملګري به نه د بیبي به نه شأن یغنی په دغه ورځ باندې دا صدقه چې ده دا به د بنده سوري دا به د بنده سوري مونږ خیال لده کړي مونږ چې صدقه ورکو نو مونږ سړی ته ګورو د تو ګوره یاره دې د صدقې قابل له ورکم که ور نکم یاره په دې ځای کې به خرچ کول ښایي که ښه به نه په دې کې به ښایي که به ښه نه مونږ سړی ته ګورو حدیث مبارک کې راځي وی چې کله بنده صدقه ورکي کدی چاله ورکی او کدی په مدرسه کې ورکی او کدی په جماعت کې ورکی او کدی بل چاله ورکی چې صدقه ورکی نو دا صدقه د الله تبارک وتعالى خلاص تلاړ شي د الله له ورکول دي سړی ته مګوره مدرسې ته او جماعت ته مګوره دا اول د الله په نوم زینوي دا صدقه چې د الله خلاص ته ورشي من صدقه بعدل تمرن سوک چې صدقه وکي د کجوري مره د کجوري مره د یوي کجوري په برابرۍ صدقه وکي د یوي کجوري په برابرۍ یو کجوره څومره کم قیمت لري کیلو په 300-400 روپۍ ده نو یو کجوره چې به د هغې به 100 روپۍ رغي حدیث مبارک کې راځي چې څوک صدقه وکي په اندازه د کجوري لکه د کجوري مره یوي کجوري مره قیمت ورکی نو دا د الله خلاص تلاړ شي او الله تبارک وتعالی یربي د دې صدقې تربیت کوي پالنه کوي پالنه لکه څنګه چې موږ د اس بچي پالو چې دا غټ شي کنه نو وي دقه شان الله د دې صدقې پالنه کوي چې میدان محشر شي او د طول شروع شي و یو غر براشي دا هغه صدقه د غر ته برسیدلی د کجوري مره به ورکړي او د هغې نه به یو غر جوړ شوی دی به وایي یا الله ما خپله عملنامه ولیدله په هغې کې خو ما دا عمل نه ولیدلی دا غر چې راغی دومره غټ عمل خو ما نه ولیدلی ارشاد به ورته وشي چې دا هغه صدقه چې تا ورکړې وه د دې الله تربیت کو د دې نه لوی غر جوړ شوی دی وی به دا ورله په تله د میزان او د نیکو کې به ورله کېږي دا چې د یوې کجوري مره صدقه یې موږ نن دې فکر کوو چې په ځان یې وخورم ټیک ته په ځان یې خوروه په بچو یې خوروه په هر چا خوروه صدقه کوه دا جمع کېږي حدیث مبارک کې راځي صدقه چې دا تطفئ غضب الرب دا د رب غصه سړی
او دا بد مرگ د بندن لرکی، بد مرگ لرکی د الله غوسه سړی، صدقه د بندن بد مرگ لرکی، صدقه د بنده چې دا هغه غوسه سړی چې کله بنده صدقه کوي، چې کله بنده صدقه کوي نو په دې سره د الله تبارک وتعالی غوسه مړه کیږي، په دې سره د الله رضا حاصلیږي. نو دا ډیر ښه صفت دی، دا د الله سره جمع کول دي. دا نور مونږ په ځان لګو او صدقه چې دا د رب العالمین سره جمع کول دي، دا د الله سره جمع کیږي. حدیث مبارک کې راځي قیامت کې به الله تبارک وتعالی سلور کس بی حساب جنت تبوزی، سلور کس به الله بی حساب جنت تبوزی. یو عالم خو چې په خپل علم عمل کړی وي، یو شهید چې د وجود قربانی ورکړي خو چې خالص د الله د رضا د پاره قربانی ورکړي، دریم هغه حاجی سے چې هغه حج وکي بغیر د فساد، حج وکي خالص د الله د رضا د پاره، خو هلته به کوم جنگ جګړې او کنځل او کارونه اونکي بغیر د فساد نه. او دریم سخی چې هغه صدقه ورکړي خو چې خالص د الله د رضا د پاره ورکړي، چې دا چپ لاس تینه نه خبر شو. صدقه دسی ورکوه چې چپ لاس تینه خبري. لا تبدلوا صدقاتکم بالمن والاذى. نو چې نن صدقه ورکي او سبا اثباتی نه خلاړه صدقه، چې دسی صدقه ورکړي چې چپ لاس تینه خبر شوی نه، نو یو دقه کس، نو دا سلور کسب الله بی حساب جنت تبوزی. عالم با عمل، شهید خو چې خالص د الله د رضا د پاره د خپل وجود قربانی ورکړي، حاجی صاحب چې حج کړي بغیر د فساد نه، او سخی چې سخاوت کړي خالص د الله د رضا د پاره، دا سلور کسب الله بی حساب جنت تبوزی. حدیث مبارک کې راځي چې دا سلور کسا بی حساب جنت تننوزی، نو د دی با اختلاف پیدا شي، یو بوي چې زړم بے زما، بل بوي چې زړم بے زما، بل بوي چې زړم بے زما، دا خو به سلور واړه بی حساب زی، نو اختلاف پیدا شي، یو بوي زما، بل بوي زما، بل بوي زړم بے دند کېږم. الله به جبرئیل امین راولېږي چې ورشه دی له فیصله وکړه چې ړومبې به څوک ځي. جبرئیل امین براشي، شهید ته به وایي ته وایه چې زه ړومبې ځمه، نو وایي به او وایي به تا د شهادت د فضیلت د چا نه اورېدلی و؟ نو دی به وایي چې د عالم نه. نو وایي به چې ته د استاز نه مخې ته جنت ته ځې، عالم دی استاز نه دی، شهید خو به مسله حل شي. حاجی صاحب به وایي الله زه جنت ته ځم، جبرئیل امین به ورته وایي د حج فضیلت خو عالم بیان کړی، ته د استاز نه مخې ته جنت ته ځې. نو حاجی صاحب بم ادرې، نو عالم به وایي چې ګنې زما نمبر راغی، زه ړومبې ځمه. وایي عالم چې مخامخ شي نو عالم به په خپله ووایي چې یا الله ما چې دا علم کړی و نو دا مې د دې سخي په سخاوت کړی و، الله دا د دې سخي برکت چې ما علم کړی نو دې زما نه ړومبې حقدار دی. اواز به وشي چې دا سخي د عالم نه مخکې کوي او عالم ترې وروسته، الله به سخی د ټولو نه ړومبې جنت ته دننه کړي چې هغه سخاوت کړی او صدقه یې ورکړي. دا دومره د کمال خبره ده، د کمال لازمي نه ده د دوی په کروڑونو پیسې ورکه او په لکونو ورکه. خپل مال ته ګوره، خپل مال ته او خپل طاقت ته ګوره. الله چې دی هغه اخلاص ته ګوري، ډیروالی د مال ته نه ګوري. نو دقې سخي ته به الله وایي ته د ټولو نه مخکې زه جنت ته، د سخی به د عالم نه مخکې جنت ته لاړ شي، او د شهید نه به مخکې لاړ شي، او د حاجي صاحب نه به مخکې جنت ته لاړ شي. ځکه چې د د سخاوت په وجه باندې عالم چې دی هغه علم کړی و، د د سخاوت په وجه باندې عالم چې دی هغه علم کړی و. الله به تینه دې مخکې جنت ته روان کی. دی سخی ته به الله وایي ته د ده نه مخکې ته جنت ته ځه. نو صدقه کې به سړي ته نه ګوري، صدقه د الله د ذات په نوم میلاویږي. حدیث مبارک کې راځي سپی چې دی سپی تاسو مسله اورېدلې که نه؟ سپی چې دی
دا چې اوبه جوټه کې نو دا به سو پیرین زی اولهن بالتراب خورې ورسرم په یو پیرو مګه د سپي دا جوټه دومره پلیته دا دومره پلیت سیز دی سپی بغیر د ضرورت د کورونو کې سپي مه ساتئ ښه حدیث مبارک کې راځي چې کم سړی بغیر د ضرورت نه سپی ساتي د اجر نه هر ورځ کمی کیږي هر ورځ دا اجر هم سیوا ډیر دی چې لا هر ورځ ترې نه کمی کیږي نو سپي کورونو کې نه ساتو ښه هر ورځ به د دې سړي د اجر نه کمی کیږي چې کور کې سپی نو دا عمل کو ډیر چې لا هر ورځ رانه کمیږي نو چې څه به پاتې شي نو سپی چې څه څیز جوټه کي نو کتابونه وایي په خاورو یې یو ځل وینځئ خو دقه سپیو یو ورځ تږی سپیو تږی یوه زنانه وه بدکاره زنانه فاحش او بدکاره زنانه خپل پیزارې پړي ته ور واچو سپي له یې اوبه راوخېجولې هغې سپي د ډېرې تندې نه په دې خټو باندې چکونه لګول په لمده خټه باندې تږی و ډېر زیات دې ورله اوبه راوخېجولې په هغې سپي باندې اوبه اسکولې الله د هغې ښځې فیصله د جنت وکړله نو سپی چې سپی دی او چې بیا په مخلوق او په اشرف المخلوقات چې مسلمان دی انسان دی ته په هغه صدقه وکړي چې د دې به الله څومره لوی اجر درکړي څومره لویه بدله به یې رب العالمین درکوي چې کله پې ته صدقه وکړي چې کله دا آیات مبارکه را نازل شو صحابه کامیاب په دیو چې دلته به آیات وورید نو ما ګنټه کې به په هغه آیات باندې عمل کړی دا آیات مبارکه را نازل شو لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون هرگز نیکی نشي حاصلولی تر دې چې هغه مال هم نه خرچ کړی چې کم مال تاسو ته خوښي چې هغه هم نه دی خرچ کړی نو نیکی نشي حاصلولی بس ابو طلحه رضی الله تعالی عنہ راغی وی د الله حبیبه ما ته په ټولو مالونو کې غوره مال چې دی هغه بیرحا باغ دی چې د مسجد نبوي مخامخ باغو د کجورو بیرحا امام الانبیاء به پکې ناسته پاستم کول وی دقه باغ ما ته په ټول مال کې خوښ دی وی د الله حبیبه دغه ټول باغ مې د الله په لار کې ورک نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل ویدا په خپل اهل و عیال پر رشتہ دارانو باندې ولګو هغه په خپل تر زامنو باندې تقسیم وی چې کله باغ ورک نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل بخ 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 دا د خوشاله کلمه ده مونږ چې څوک لوی کارو کې نو مونږ وایو ډیر خو ډیر الله امام الانبیاء ورته وی بخ 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 ډیر ښه چې امام الانبیاء دومره د خوشحالۍ اظهار کو چې بخ بخ نه چې الله به ورله څه ورکړي عثمان ذوالنورین رضی الله تعالی عنه بیر رومه دا یو کویو د یو یهودي سره و هغه به تې اوبه خرڅولې نو عثمان ذوالنورین رضی الله تعالی عنه پسې لاړ وی دا را باندې را خرڅ کا او دا خو زما کاروبار بندیږي وی زه نیم راکه او پیسې به پوره درکمه نو پیسې ورله پوره ورکړې او کویې تې نیم واغست یهودي ورته وی یوه ورځ به ستا نمبر یوه ورځ زما بیر رومه هغه وی ټیک ده نو د اعلان وکوي زما په نمبر کې فری راځي نو چې د هغه نمبر شو نو ټولو خلقو به فری اوبه وړلې نو چې بیا به کله د هغې یهودي نمبر شو نو هغه ته خو به څوک پاتې نو هغه په نمبر به خوښ یو نو هغه ورته وی راشه دا نیم پسې م واله زه اوس په دې نیم څه کوم نو هغه نیم یې م واغستو او ټول مخلوق ته یې وقف کوي راځئ اوبه تې څکئ چې څومره خلقو به تې اوبه څکلي څومره زناورو به تې اوبه څکلي حشرات الارض به تې نه اوبه څکلي دا څومره لویه صدقه ده ستا ذهن کې شته چې داسې یوه صدقه چې ته به مړې هغه به چلیږي ځان له پې ذهن ور واچوه ځان سره محاسبه وکړه چې څه دې کړي دي څه شته دی چې ستا د مرګ نه پس به بیا تا ته میلاویږي نو هغه بیر رومه ورکو بیر رومه یې واغسته وقف یې کوې راځئ اوبه تې نه